السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو او میندو، الله پاک مونږ او تاسو له صحت د الله پاک یو لوی نعمت دی. او اکثر چې هسپتالونو ته مونږ لاړ شو، په هسپتالونو کې داسې بیماران ووینو چې یقیني چې هغه علاجونه نه کوي او ډاکټران د هغې په علاجونو باندې ستړي شي او د هغې سرچینګ چې کوي نو د هغې علاج ریزلټ او حل نه راوځي. نو که داسې بیماران زموږ او ستاسو په کورونو کې او داسې بیماران په هسپتالونو کې، نو دا صحت د الله نعمت دی. نو د دغه صحت دپاره زه تاسو ته یو عمل د قرآن کریم ښیمه، او چې کله څومره خویندې میندې وروڼه یې مشران والدین او داسې بیماریانو کې مبتلا نو هغه دې د دې آیات زیات ورد کوي. دا آیات دې ډېر زیات وي چې څومره ویلی شي وطاق عدد دې وي. دا دی انی ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا د سوره روم آیات دی. او چې کله دا آیات انسان یا سوره انبیاء کې هم دا راځي، آیات تاسو لوسته نو انشاءالله العزیز چې دا لاعلاجه بیماری چې د هغې علاجونه نه کېږي، نو هغه مریض پرې دمه وایي، اوبه په یو ګیلاس دم کوئ، هغه وڅکئ. چې څومره ډېر د دې ذکر کوئ انشاءالله العزیز، الله به د دغه بیمارونه الله به تاسو له صحت درکوي. او الله پاک چې څومره مریضان دي الله دې ټول ته شفا عاجله د خپلو غیبو خزانو نه نصیب کړي. الله دې موږ او تاسو د هرې بیمارۍ نه محفوظ وساتي. د دې وظیفې ډېر اهتمام وکړئ.